الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء رأيت أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء قوم يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، 13 جمعہ کی ماہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت په سلسله کې ستاسو په حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج د واقعې ابتدایي حصہ پیش کړله او د هغې په بنیاد باندې ستاسو په حضور کې ما یو څه اصلاحي مذاکره وکړه چې څومره اصلاحي مذاکرې کوو الله تعالی دې موږ ته د هغې د متوجه کېدلو توفیق راکړي او موږ او تاسو ټولو ته د الله تعالی پر هغې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکې مکرمې په زندگی کې د قریشو د طرفه ټول مظالم برداشت کړل، نو الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اعزاز دپاره اسمانو کې دا فیصله وکړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د الله تعالی ملاقات د الله تعالی شاهي دربار ته راځي. د هغې د استقبال په خاطر، د هغې د راوستلو په خاطر الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام، حضرت میکائیل علیه السلام د هغې سره غالبا د 500 ملائکو فوج ورسره دی د بیت الله حرم ته راواستول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام د بوراق بندوبست وکړ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر بوراق باندې سفر د بیت الله سره روان کړ. په لاره کې د حضرت جبرائیل علیه السلام په غوښتنه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چند ځایونو 2 رکعت لمونځ ادا کوي. یو لمونځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل لمونځ 2 رکعت ادا پر یثرب باندې وکړ چې حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي دا به ستا د هجرت ځای. او دویم ځل 2 رکعت لمونځ پیغمبر علیه السلام په کوه طور باندې کوي چې حضرت موسی علیه السلام ته پر هغې باندې الله تعالی نبوت ورکړي. او دریم ځل پیغمبر علیه السلام د حضرت شعیب علیه السلام پر کلی باندې چې مدین دی، د مدین ابن ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د بچی په نامه باندې مسما دی، پر هغې ځای باندې پیغمبر علیه السلام لمونځ کوي. او څلورم ځل پیغمبر علیه السلام په بیت اللحم باندې چې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش ځای و، پر هغه ځای باندې د جبرائیل علیه السلام په غوښتنه باندې 2 رکعت لمونځ کوي. لیکن دی سفر کی د دیل منظور سے سیوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر عجایبات مخترالل. یو روایت کې راځي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله سفر جاری دی نو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته یو زنانه راله چې هغې ظاهرا خپل ځان په زیب و زینت او په ډېر حسن او په ډېر زر و زیور باندې آراسته کړی دی
او د هغې پر بدن باندې هر قسم زر او جواهرات لګېدلی دي او هغې ځان په ډېر حسیم او په ډېر خوبصورته شکل باندې جوړ کړی دی. هغې دې سفر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته راله او کوشش دا کوي چې پیغمبر علیه السلام ځان ته متوجه کی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دا غږ کوي چې زما ستا سره څه کلام او څه ضرورت دی. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی فطرتن د ګناه څخه معصوم پیدا کړی چې کله یو ذات فطرتن د ګناه څخه معصومي او بیا د هغې مخ ته زنانه راسي او زنانه پردی وي او هغې د حسن او د زینت په لباس کې ملبوسه وي، نو بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه زنانې ته څنګه توجه وکړي؟ ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فطرت خلاف خبره ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه زنانې ته یوه ذره توجه نه وکړه، بلکې د هغه زنانې څخه تیر سو خپل سفر یې جاري ساتلی دی. چې کله پیغمبر علیه السلام تیر سو، حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام دستي پوښتنه ځینې کړي، ورته یې د الله رسوله دا زنانه دې وپېژندله دا څوک وله؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لا ادري جواب ورکړي چې ما ته معلومه نه سوه چې زنانه څوک وه. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د ناخبرتیا خبره وکړه، نو حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې دا دنیا ده، دا د دنیا مصنوعي شکل دی، دا د دنیا هغه د مکر او د فریب شکل دی چې په هغې باندې انسانان ځان ته متوجه کوي او انسانان په مکر او په دوکه کې راولي. ورته یې د الله رسوله که چیرې تا د دنیا ته توجه کړې وای او د دې سره دې کلام کړی وی او د دې خبره دې اورېدلې وای، بیا به ستا د امت په ذهنو دماغو کې د دنیا سره دومره محبت راغلی وی چې هغې به خپل ځانونه د دنیا په محبت کې هلاکت او تباهۍ ته رسولی وی. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په مابین کې دا مکالمه کیږي، دې دوران کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بله زنانه راله مخ ته چې هغې بوډۍ زنانه ده او د هغې رنګ او شکل د بوډیوالې په وجه باندې انتهایی بدصورتي او بدشکلي ته رسېدلی دی. د هغې پر مخ باندې خارې او خیرې پرتې دي، د هغې سترګې د بوډیوالې په وجه باندې هغې د خاورو او د خیرو سره ډکې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستي د حضرت جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې دا زنانه څوک ده؟ حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته دا هغه زنانه ده چې کومه مخکې ښکاره سوه، هغه دنیا ده، هغه د هغې مصنوعي شکل او دا د دنیا حقیقي شکل دی. او دنیا انسان ته مکر او فریب ورکوي چې کله انسان د هغې په مصنوعي شکل باندې دوکه نسی، بیا انسان ته دستي د دنیا هغه حقیقي شکل ورښکاره کیږي او د انسان د هغې د حقیقي شکله څخه دستي په زړه کې نفرت راځي. نو ورته دا د دنیا حقیقي شکل دی او د دنیا هغه مصنوعي شکل د دوکې دپاره هغه و چې تا ته مخ ته ښکاره کړي. دا یو حقیقت دی چې کله د الله نیک بندګان نو دنیا پر هغې باندې د ډېر مکر او فریب په خاطر باندې ډېره حمله کوي او د هغې حملې شکل یې د مصنوعي شکل په شکل چې ځان هغې ته ډېر خوبصورته او ډېره ښایسته او ډېر د زیب و زینت سره ډک ښکاره کوي او هغه ځان ته متوجه کوي، هغه په خپله دوکه کې ځان ته راولي او هغې پر ځان باندې عاشق ګرځوي. لیکن چې کومه نیکو بندګانو ته الله تعالی استعداد ورکړی نو هغې د دنیا په دوکه کې نه راځي، د دنیا په لذت او په عشق کې نه راځي، چې نه راځي دستي پر هغې باندې د دنیا هغه حقیقي چهره او شکل ښکاره سي او د دنیا حقیقي چهره او شکل چې پر کم چا ښکاره سي په هغې کې د نفرت، په هغې کې د بیزارۍ، په هغې کې د لعنته بغیر بل شی نه وي. نو ځکه هغې د دنیا څخه بیا نفرت هم کوي، پر دنیا باندې لعنت هم وایي. لیکن چې کوم چاته الله تعالی پوره همت او استعداد نه یې ورکړی، هغې د دنیا په دې مصنوعي شکل باندې خطا سي او د دنیا د مصنوعي شکل په خاطر د دنیا په عشق کې مبتلا سي او پر دنیا باندې بیا داسې عاشق سي چې خپل رب هم ځینې هیر سي، آخرت هم ځینې هیر سي او خپله زندګۍ او د زندګۍ مقصد هم ځینې تیر سي. بیا هغې د دنیا په عشق کې داسې زندګي تیروي چې په هغې کې د رسو هلاکت ته ځان رسوي. حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې یو روایت راځي، هغې ته دنیا یو ځل مخ ته راله، هغې چې کله دې دنیا ته کتل نو د هغې د مخ پر دې ظاهري جسم باندې ډېره خوبصورتي ده او ډېر ښایسته لباس دی او پر هغې باندې ډېر زیور او زینت دی. لیکن د هغې چې کله شا طرف ته وکتل سو نو د هغې شا طرف مکمل زوړ لباس، خیرن لباس، سیرې لباس او داسې لباس چې د هغې په کتلو باندې د انسان په دماغ کې نفرت راځي
او دنیا چې کله کم لاس ښکاره کوي ظاهري لاس ته چې حضرت عیسی علیه السلام وکتل هغه ډېر ښایسته دی، هغه په نکروزو باندې ګل رنګه دی، پر هغې باندې ډېرې نقشې دي او هغه ډېر ښایسته دی. لیکن چې کم لاس د دنیا هغه پټ دی، هغه ټوله په وینو باندې رنګین دی. نو حضرت عیسی علیه السلام دستی د دنیا څه پوښتنه کوي چې دنیا دا دورنګي ولې ظاهر دي څه مخ طرف دي څنګه دی او شا طرف دي څنګه دی او ښکاره لاس دي په کم شکل دی او پټ لاس دي په کم شکل دی. نو دنیا ورته وایي چې کم څوک زما ظاهر ویني زما عاشقان زما پر ظاهر باندې عاشقان کیږي، نو هغوی ته بیا زما باطن او زما د شا طرف نور ښکاره کیږي. لیکن چې کم چا باندې زما د شا طرف زما حقیقت ښکاره سي نو هغوی بیا زما څه نفرت کوي او پر ما باندې لعنت وایي. او زه خپلو عاشقانو ته ښایسته لاس ور ښکاره کوم او په دې باندې دوی پر ځان باندې عاشقان کوم. او چې کله دی زما په عشق و محبت کې رالی نو بیا زه د ده سره هغه مکر و فریب کوم چې په دې لاس باندې د وینه زبېښم، د ده زندگی تباه کوم، در هغه وخته پورې بیا نه پرېږدم چې در څو پورې مې دی هلاکت او تباهۍ ته رسولی نه. ځکه دنیا دا دوه رنګه ده. پیغمبر علیه صلات وسلام ته یو ځل په مصنوعي شکل باندې ښکاره سوله چې هغه ډېر خوبصورت او ښایسته شکل و او په دې نیت باندې ښکاره سوه چې پیغمبر علیه صلات وسلام په دوکه کې راولي. لیکن چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې طرف ته التفات او کتنه نه وکړه نو بیا دنیا خپل حقیقي شکل پیغمبر علیه السلام ته ښکاره کوي. د هغې متعلق پیغمبر علیه السلام بیا د حضرت جبرائیل علیه السلام څه پوښتنه کوي. نو دنیا دا د انسان د دوکې لویه ذریعه ده او چې کوم سړی د دنیا په دوکه کې رالی هغې خپل انجام او خپل آخرت د تباهۍ او د بربادۍ سره مخامخ کوي. امام غزالی رحمه الله د دنیا عجیبه ښایسته مثال لیکلی دی. هغې یو سړی دی هغې پر دښت باندې روان دی، په هغه سړي پسې د شاسه د ځنګله سمزری راوواتی او هغه مزری دا کوشش کوي چې پر دې سړي باندې حمله وکړي، دا سړی هلاک کړي، دا سړی ختم کړي. نو هغه سړی پر دې دښت باندې ځغلي او مزری د شا ورپسې دی او هغه سړی ډېرې بدې اخیستی دی، بیا در شا مزري ته ګوري، بیا در شا مزري ته ګوري او مزری وار په وار ورپسې رانږدې کېږي او مخ ته که ګوري نه درخته سته چې دی د مزري څه پورته سي، نه یو غر سته چې پر هغې باندې ځینې وخیږي او نه یو د فنا او د خلاصون ځای ور معلومیږي چې هغې کې د ځان د خلاصون او د پناه دپاره ورسي. چې کله ډېر ستړی سو او مزری د رسېدو په حالت کې دی نو مخ ته یو سا ورله رالی، هغه سا د اوبو ډک دی، په هغې په شکم کې لاندې اوبه دي. نو دې سړي د ځانه سره دا فکر وکړی چې چلو دې سا ته به ورغوټه سم، چې کله مزری تیر سي د هغې څه وروسته به د سا سره وخېږم. بس د خلاصون دغه یوه اسره ده چې کله هغه سړی سا ته ورغوټه سو چې سا ته ورشوه کېږي د دې سا په شکم کې روان دی چې لاندې اوبو ته یې وکتل د اوبو پر سر باندې یو تور اژدها مار پروت دی چې هغې د ده په لیدلو د خوله داسې وازه ورته نیولی دی. هغه سړی ډېر حیران سو چې د شا سمزری دی او لاندې د اوبو پر سر باندې اژدها مار راته پروت دی. نو آخر د ځان د خلاصون دپاره دا ذریعه چې د دې سا په دې پاڼونو کې وکتل یو بوټی دی بری په دې بوټي پورې ژر لاس ونیوی. د ځانه سره دا فکر کوي چې یو څه زمانه به په دې بوټي باندې وزړېږم، ځکه که لاندې ورځم نو لاندې اژدها مار دی، که لوړ راخېږم زری راته ولاړ دی او چې کله مزری تیر سي د هغې څه وروسته به د دې بوټي څه لاس خطا کړم ورته به راوخېږم. ده چې کله په دې بوټي پورې لاس ونیوی او دا یې د ځان د خلاصون آخرنۍ اسره وبلله نو دې وخت کې دوه مژکان رالو، یو تور مژک دی یو سپین مژک دی، هغه د دې بوټي په ریښو باندې اخته دي، دا ریښې پرې کوي. دی چې هغې ته ګوري ډېر پریشانه سو، ځکه چې دا بوټی زما د زندګۍ آخرنۍ اسره ده، که د دې خصمانانو په خاطر دا بوټی ما ته راوشلیږي بیا خو زه لاندې ولاړم او د اژدها مار په خوله کې ورلم. په دغه سوچ و فکر کې دی چې شاوخوا یې په دې پاڼ کې وکتل نو د پاڼ په یو کنج کې د مچیو د عسلو د مچیو ګبین دی، هغه د شهدو ډک دی او شهد پراته وستویږي. باره دې شهدو ته متوجه سو چې ته د دې لږ خوند وګورم د دې څنګه خوند. د دې شهدو په څټلو باندې اخته سو هغه شهدو داسې محو کوي داسې غافل کوي چې هم هغه مزری ځینې ییر سو، هم لاندې مار ځینې ییر سو، هم هغه بوټی ځینې ییر سو، هم هغه مژکان ځینې ییر سو. بس دی د شهدو په خوند کې د شهدو په لذت کې داسې محو و مستغرق سو چې هر څه ځینې پاته سو. نو امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې د دې سړي انجام به څومره د تباهۍ او د بربادۍ سره مخامخ.
د دې څه وروسته امام غزالی رحمه الله وایي انسانه چې په دشت کې کم انسان روانو هغه انسان ته چې د شاسه کم زری در پسې سو هغه زری ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام دی او هغه په دې کوشش کې در پسې دی چې پر تا باندې حمله وکړي او ستاسو روح وکړي او کم څاته چې ورشه وسوې د څاو د اوبو پر سر چې کوم اژدها مار درته پروت و هغې خوله وازه نیولې وه دا ستا د قبر توره کنده ده او چې په کم بوټي کې دې لاس ونیوی دغه بوټی دا ستا د زندګۍ اسره ده او دا ستا ژوند او زندګي ده او چې کم دوم ژکان په دې بوټي پورې مښتي دي او د بوټي ریښې خوري دا ستا د زندګۍ ورځې او شپې دي هره ورځ چې تیریږي انسان زندګي کمیږي هره شپه چې تیریږي د انسان زندګي تیریږي او کم عسل چې تا ته راښکاره سو هغه د دنیا لذت دی هغې د دنیا خوند دی هغې د دنیا منصب دی هغې د دنیا عزت دی انسانه که ته په زندگی کې د دنیا په منصب او په عزت کې د دنیا په لذت او په راحت کې داسې مستغرق ولاړ سي چې عزرائیل علیه السلام هم در سیرس او د قبر توره کنده هم در سیرس او د خپل زندگی هغه فنا او ژر ختمېدل هم در سیرس نو بیا انسان ستا سترګې چې راروڼېږي د قبر په توره کنده کې به راروڼېږي بیا به ستا انجام د هلاکت او د تباهۍ څه نور هېڅ در پاته نه وي نو دا یو حقیقت دی چې انسان په دنیا کې د دنیا په لذتونو کې راز انسان په دنیا کې د دنیا د منصب او د عزت شوقیس انسان په دنیا کې د انسان د مال او دولت لیونی د ځانه جوړ کړي بیا د هغې څه خپل مرګ هم یې رسي چې عزرائیل علیه السلام را روان دی د هغې څه د قبر توره کنده هم یې رسي چې زما به په دې کې زندګي په کم شکلي د هغې څه د خپلې زندګۍ شپې او ورځې چې څومره چابکې روانې دي او په څومره تلوار باندې د خپل مرګ او آخرت ته نزدیکي هغه هم د دماغ ځینې اوسي نو ما درته ویل بیا به انسان په هوش کې هلته راځي انسان به په خبر هلته اخلي او انسان به هلته را سترګې راروڼوي چې د قبر توره کنده ته رسېدلي بیا به هلته د هلاکت او د بربادۍ هلته به د ندامت او د پښیمانۍ بغیر انسان ته بیا یو څه ورپاته ځکه د دنیا په لذتونو کې د آخرت لذت بربادول دا د انسان نادانی بلل کېږي حضرت عمر رضی الله عنه مجلس کې احنف ابن قیس ناست دی احنف ابن قیس ته الله تعالی ډېرې غټې د حکمت خبرې ورکړې حضرت عمر رضی الله عنه د احنف ابن قیس پوښتنه کوي ورته یې احنفه دنیا کې بې وقوفه انسان څوک دی چې ډېر نادان دی او ډېر بې عقل دی او ډېر بې وقوف دی هغه کوم انسان دی په دنیا کې احنف ابن قیس ورته امیر المؤمنین چې کم سړی د دنیا د معمولی لذت په خاطر د آخرت او د جنت دایمي لذت برباد کی د دنیا د معمولی عزت په خاطر چې دی په دنیا کې پیدا کوي د جنت د عزتونو څخه بې نصیبه سي او د دنیا د معمولی مال او دولت په خاطر چې دی دلته شوقي دی او دی د هغې په عشق او په شوق کې سرګردانه دی د جنت د نعمتونو د مالونو او دولتونو څخه دی محرومه سي ورته زما په عقیده کې په دنیا کې در دې ډېر بې وقوف بل انسان نشته حضرت عمر رضی الله عنه احنف ابن قیس ته وایي د دنیا احمق څوک دی احمق دا معنی چې در دې نو بې عقل خدای نه دی پیدا کړی بس هغه ورته د دنیا احمق انسان به هغه څوک دی چې د هغې دماغ داسې خرابي ته رسېدلی چې هغې د بل د عزت په خاطر خپل آخرت عزت برباد کړي د بل د مال و دولت په خاطر د آخرت د خپل مال و دولت څخه محرومه سي او د بل د ګټې په خاطر ځان د تاوان سره مخامخ کړي چې بس زما تربور دی او زما مشر دی زما لیډر دی زما پلان دی چې هغې عزت ته ورسېږي هغې منصب ته ورسېږي هغې مال و دولت ته ورسېږي ما سهار و ماښام د ځانه لیونی ور جوړ کړی دی نه روا ګورم نه ناروا ګورم نه جایز ګورم نه ناجایز ګورم نو حضرت احنف ابن قیس درته وایي در دې نو بې وقوفه سړی الله په دنیا کې بل نه دی پیدا کړی چې د بل د عزت دپاره د بل د منصب دپاره د بل د خوشحالۍ دپاره خپل آخرت سړی برباد کړي دا د زندګۍ بدترین انسان بلل کېږي نو زه دا وایم چې زندګي دا ډېره فاني ده زندګي ډېره ژر ختمېدونکې ده او زندګي ډېره عارضي ده او زندګي ډېره د مشکلاتو پریشانیو ډکه زندګي ده دا زندگی الله تعالی د دې دپاره راکړې ده چې د دې څه وروسته کم منازل دی هغه منازل موږ ته کې اوساس چې کم شی الله د کم مقصد دپاره راکړی دی چې موږ رستنی منازل ځان ته کې اسانه کوو لیکن د کم بختۍ په خاطر هغې موږ د هغې برعکس کار کوو هغه زندگی د دې دپاره استعمالوو چې هغه منازل د ځان دپاره قیدخانه کړو چې هغه منازل د ځان دپاره برباد کړو هغه منازل د ځان دپاره ستړي کړو حالانکه د مرګه د دنیا څخه چې سړی مرګ ته ورشوسي قبر ته ورشوسي د انسان سره څه کېږي
بیا د انسان چې د دنیا کې هر څه ګټلی دي، بیا چې په دنیا کې انسان هر څه لیدلی دي، بیا چې په دنیا کې انسان هر څه خوړلی دي، بیا چې په دنیا کې انسان هر څومره عزتونه پیدا کړي دي، د قبر کې بیا هغې غریب ته دا شام په څه شه باندې ورسي. روایتو کې راځي انسان چې قبر ته ورشوسي د انسان 5 حصې سي، بدن یې سره 5 حصې سي. د انسان روح دا ملک الموت وړي عزرائیل علیه السلام یې ځینې وي که نیکبختو د هغې روح اعلی علیین ته ورسوي چې د اسمانو څلور د الله د عرش لاندې دی، او که بدبختو د هغې روح سجین ته ورسوي، سجین در دې 7 ځمکو لاندې قیدخانه ده. او د انسان بدن او غوښه دا د ګور او د قبر چنجان وخوري. د انسان مال او دولت د انسان وارثان یوس، د انسان اډوکې وپلې دا ټوله د قبر خارې وخوري. او چې انسان په دنیا کې څه نیک عملي کړي هغې ټوله قرضداران یوس. انسان بس ځله 5 ځایه سو د انسان زندگی ختم سو. دنیا کې د دې غیبت کړي، دنیا کې د دې سره حسد کړي، دنیا کې دې ته تکلیف رسولی، دنیا کې دې ته بد خبره کړي، دنیا کې د دې مسلمان زړه زیر کړي چې کم اعمال د انسان سره ځي هغه ټول قرضداران د قیامت په میدان کې سي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ان الحسنات پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار العشب او الحطب. چې سړی په دنیا کې بغض کوي، حسد کوي، عناد کوي، د انسان نیک اعمال داسې خوري لکه په وچو بوټو یا په وچو وښو کې سړی اور ولګوي. لکه هغه اور چې په لږ زمانه کې هغه بوټي څنګه سره ختموي. د انسان چې څومره لمنځونه دي، څومره روژې دي، څومره عبادتونه دي، چې د مسلمان سره سړی حسد او بغض کوي یا مسلمان ته تکلیف رسوي، هغه د هغې د قرضدار د هغې د قیامت په میدان کې ځینې پورته کوي. بس نو انسان ته بیا وروسته یو شی نور پاتې چې انسان دلته په دې دنیا کې څه راجمع کړي هغه څه کېږي. حضرت علی رضی الله عنه به درې ته ودرېد: اولیا اهل القبور، اے مړو، اے په قبرو کې پرتو انسانانو، تاسو څه خبر یاست؟ اموالکم قسمت، پیسې مې وارثانو زله تقسیم کې، و دیارکم سکنت، تاسو راسئ په کورو کې وڅوک اوسېږي، و نساؤکم زوجت، چې کومه زنانه ته په نازېدې ته ورسه هغه نن د چا سره ناسته ده، و اولادکم حرمت، چې په کم اولادو باندې تا نازېدې ته ورسه د هغې فکرونه او سوچونه څه دي چې په میاشتو او په کال کې ته په یاد ورځي که نه ورځي. لکه یو حدیث شریف راځي چې کله مرده خلک په قبر کې کښېږدي او دوی خاورې ورپسې واچي، نو ملایکه راسي دا مټ د دې خارو ډک کړي، پر دې پاتو انسانانو یې وپاشي، وایي زه سترګې مې د خارو ډکې سه، دی پرېږدي موږ پرېږدی، تی په خپله زندګي پسې ځي. حضرت علی رضی الله عنه وویل: ارتحلت الدنیا مقبلة مدبرة والآخرة مقبلة. اے خلکو دنیا کډه کړې ده را سره روانه ده، والآخرة مقبلة، آخرت را باندې را روان دی. ولکل واحد منهما بنون، دنیا هم خپل زامن لري، آخرت هم خپل زامن لري. فکونوا من ابناء الاخره ولا تکونوا من ابناء الدنیا. اے خلکو د ځانه سره د آخرت زامن جوړ کړئ، د ځانه سره د دنیا زامن مه جوړوئ. ولی فإن كل ام یتبعها ولدها، د قیامت په میدان کې هر بچی په خپله مور پسې. روایت کې راځي چې د قیامت په میدان کې الله تعالی د ټوله انسانیت تو مخ ته دنیا را شوکي، د هغې به بد رنګي، د یو بوډۍ په شکل، د هغې سترګې به د خارو ډکي، د هغې مخ به په خارو خټو باندې لاړلی، چې څومره بدرنګه شکل دی په هغه شکل کې به یې ودروي. ټوله انسانیت ته به وایي چې دا پیژنئ، انسانان به ورته نه یې پیژنو، دا ستاسو معشوقه ده، چې پر کوم شي باندې تاسو عاشقان اوست هغه دغه ده، چې سهار هم د دې دپاره ځغاستې، ماښام هم د دې دپاره ځغاستې، او سهار و ماښام او ورځ و شپه دې ټوله د دې په راجمع کولو او دې ته په لاس رسولو کې تېروله، هغه معشوقه مې دغه ده، چې د هغې په خاطر نه و قرابت کولو ته تیار وې، د هغې په خاطر نه د همسایتوب حق ادا کولو ته تیار وې، د هغې په خاطر باندې نه د الله حکمونو منلو ته تیار وې، د هغې په خاطر نه د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت پر ځای کولو ته تیار وې. دغه ستاسو معشوقه ده، دغه حقیقت ته اوس ورته وګورئ. نو انسانیان به بیا هلته ډېر ندامت کوي چې الله ما ورځ په څه کې تېره کړه، د چا په عشق کې مې تېره کړه، پر ما باندې شپه په څه کې تېره سوه، زما سهار و ماښام زما څه څومره ضایع ولاړلو چې هغې دلته په دې ورځ ما له په یوه زره پشه نه راغلو. بیا به الله تعالی هغه دنیا ملایک ته وایي چې دنیا جهنم له کش کړي، دنیا به چیغې کړي چې الله زه جهنم له نه ځم،
الله تعالی ورته څه غواړي؟ ورته زه مور یم خپل بچي غواړم، زما سره خپل بچي را سره کړه. بیا چې کوم څوک د دنیا بچي دي په دنیا کې د دنیا بغیر بل څه نه پیژندلی، هغې د دنیا بچي بلل کېږي. بیا چې دنیا د جهنم په کومه کنده کې پرته وي بچي به هلته ورسره پراته وي. ځکه حضرت علی رضی الله عنه ورته ویل ولکل واحد منهما بنون، دنیا هم بچي لري آخرت هم بچي لري. فکونوا من ابناء الاخره ولا تکونوا من ابناء الدنیا، د ځانه څه د آخرت بچي جوړ کې د دنیا بچي د ځانه مه جوړوئ. ځکه فإن كل ام یتبعها ولدها، د قیامت په میدان کې هر بچی په خپله مور پسې دی. فإن اليوم يوم عمل ولا حساب، ای خلکو نن د عمل ورځ د هیڅ حساب نسته، چې څومره کولی سئ هغومره وکړه. والغد غد حساب ولا عمل، سبا ورځ که راورسېده بیا خو د حساب ورځ دلته بیا عمل نسته. نو چې کله د حساب ورځ را رسېږي د هغې څه مخکې نیک عملي کول، او بیا به د حساب په ورځ سړی د پریشانۍ او پښیمانۍ سره نه مخامخ. ځکه دنیا دا الله تعالی مصنوعي شکل ورکړی دی، او مصنوعي شکل صرف دوکه ده. ځکه الله تعالی انسانانو ته لا تغرنکم الحیات الدنیا، د دنیا په دې مصنوعي شکل چې خطا نه وځئ، چې ظاهر لذت دی، ظاهر خوند دی، ظاهر زیب دی، ظاهر زینت دی، لیکن د دې څه وروسته د دې باطن صرف مشقت دی، د دې باطن صرف بدخوندي ده، د دې باطن صرف بدرنګي ده. نو دنیا الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هلته ورښکاره کوي. زموږ بزرګانو د دنیا سره عجیبه زندگی تیروله، د هغې عجیبه حالات و، هغې باندې الله تعالی د دنیا عجیبه حقیقت ښکاره کړی. حضرت ابوبکر رضی الله عنه د ټولو مسلمانانو خلیفه دی، د هغې به لږ وظیفه د ده د ضروریاتو مطابق دا د بیت المال سره تله، چې په هغې باندې به صرف د ده د کور ګزاره وه، او د هغې زندگی به په دنیا کې په ډېر مشقت او په ډېره لوږه او په ډېرو تکلیفو کې تېرېدله. یو ورځ د کور زنانو ام رومان، هغې چې خپل خاوند ته وکتل، نو پر دې خپل خاوند یې ډېر زړه درد وکړی، چې د هغې په رنګ کې ډېر نقاحت دی او ډېره کمزوري ده او ډېر ضعف دی. هغې ته دا ور معلومه شوه چې زما خاوند د یو شي سکه نه ده کړې. نو هغه خاوند ته وایي چې زما زړه دا غواړي چې زه ستا دپاره یو ګشت د خپل مزاج مطابق یو څه خواړه برابر کړم، ته به ما ته یو څه پیسې راکړه، یو څه مال راکړه. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ورته وایي زما سره غوسه نشته. چې کله هغه زنانه حضرت ابوبکر رضی الله عنه څه تمه وختله، نو د هغې څه وروسته باره داسې کوي چې د ورځې دې ته کومه خرچه ورکول کېږي، د کور د ضرورت لپاره کومه نفقه ورکول کېږي، د هغې څه یو څه بچاوي، یو څه بچاوي، یو څه میاشته تېره سوه، هر څه زمانه چې تېره سوه، هغې له یو څه شی په بچاو په بچت کې په لاس ورلی، برای یو ورځ د خاوند دپاره لږ نفقه برابره تیاره کړه. حضرت ابوبکر چې پر نفقه باندې کښېناستی، ورته یې زنانې دا د کومې خوا تیاره سو؟ ورته یې تا ته مې وویل تا خو سره نه کړو، نو زما چې کومه د کور خرچه وه د هغې څه مې لږ بچاولې، د ورځې مې دونه شی شو. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ورته یې زنانې د دې څه دا معلومېږي چې دونه شی زموږ در ضرورت زاید دی، برای هغه در ضرورت زاید وظیفه د کور دپاره د بیت المال څه بنده کړه، چې د دې زموږ څه په آخرت کې پوښتنه کېږي، زموږ په کور کې د دې زاید شي ضرورت نور نشته. نو هغې خلکو ته د دنیا حقیقت او د دنیا هغه حقیقي چهره او حقیقي رخ او حقیقي رنګ په دې شکل وښکاره. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنین، نو د هغې زندګي به هم ډېره ستړې وه، همیشه به د ټاټ په لباس کې ګرځېدی. یو ځل چند صحابه دی، هغې کې حضرت علی رضی الله عنه دی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف دی، حضرت عثمان رضی الله عنه دی، حضرت طلحه دی، حضرت زبیر دی، حضرت سعد دی، شپږ غټ صحابه دي. دې کې اکثره عشره مبشره دي چې د جنت سیرې پر کېدل. هغې په خپل مابین کې مشوره سره وکړه چې زموږ امیر حضرت عمر رضی الله عنه په څومره مشقت کې خپله زندگی تیروي، د هغې لباس همیشه د ټاټ لباس، د هغې خوراک همیشه د وربشو نفقه وي، او هغې په خپله زندگی کې د وربشو په نفقه هم ځان نه مړوي، او د هغې لباس کې همیشه پینی وي او پیوندونه وي، او لباس یې همیشه ډېر ښایسته وي، او د هغې حضور ته د دنیا د اطرافو څه وفدونه راځي، او بادشاهان راځي، او د بادشاهانو قاصدان راځي. نو یې مشوره وکړه چې راسئ حضرت عمر رضی الله عنه ته به دا ووایي چې ته د بیت المال په تنخواه باندې د ځان دپاره یو خادم مقرر کړه چې هغه ستا خدمت کوي، چې هغه ستا د نفقې خیال ساتي، هغه ستا د جامې خیال ساتي،
او د ځان دپاره یو څه نرم لباس اختیار کا، ځکه د دنیا انسانان در لراځي هغې ستا د لباس ته ډېر حیرانتیا کې تللي. اوس څوک به دا خبره حضرت عمر ته پیښوي؟ یو سړی دا همت و جرأت نشي کولی چې حضرت عمر ته دا خبره پیش کړي. مشوره پر دې باندې وسوه چې د حضرت عمر رضی الله عنه لور حضرت حفصه چې د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې و د ټولو امت تر قیامته پورې مور وه، نو یې سره ویل چې حضرت عمر د هغې سره د پیغمبر په نسبت سختي نشي کولی. نو هغه صحابه حضرت حفصې مبارکې ته ویل چې زموږ دا مشوره به حضرت عمر ته ورپېش کړي، که چیرې هغې زموږ مشورې منلو ته تیار سو نو زموږ نمونه به ور وښیي، او که چیرې هغې زموږ د مشورې منلو ته تیار نه سو زموږ نمونه به نه ورښیي. چې کله حضرت عمر رضی الله عنه د خپلې لور حضرت حفصې کره راغلی، ځکه د پیغمبر علیه السلام د کور زنانه وه، نو هغې باره د مشوره ورته پرېږد شو چې پلاره ستا عمر ډېر زیات تیر سو، ته اوس بوډا سوې کمزورې سوې او ستا مصروفیات ډېر زیات دي او پر تا باندې مشقت او بوج ډېر زیات تیریږي او ستا لباس ډېر دروند دی او ډېر ستړی لباسي. نو ما ته چند صحابو دا مشوره را کړې ده چې حضرت عمر رضی الله عنه ته ووایه چې د بیت المال په تنخوا باندې د ځان دپاره د خادمو د لباسو د نفقې لږ غم وخوره. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي ته ما ته راوښیه کومو صحابو مشوره ده. حضرت حفصه ورته وایي منې مشوره کوې نه منې؟ دی مبارک ورته وایي منل خو څه کوې، زما په الله قسم چې دا خلک ما ته معلوم سي زما دومره غم اخیستی دي، د دې په عوض کې به زه دا خلک په وینو باندې ولمبوم چې کم کسان ما ته دا مشورې را کوي. باره ورته وایي حفصې ته د پیغمبر د کور زنانه یې، ورته صاحب البیت ادرا بما فیه، د کور مالک د کور په دننه حالاتو ډېر خبرې، تا د پیغمبر د کور دننه حالات لیدلی دي. ورته چې پیغمبر ټوله زندگی داسې تیره کړله چې هغې په ټوله ژوند کې یو ځل د وربشو ډوډۍ په ماړه نس باندې نه وخوړله. ورته تا ته د پیغمبر معلومات نشته چې په کومه شپه باندې پیغمبر وفات کیږي، د هغې د کور په څراغ کې په حجره کې تیل نشته، هغه په تیاري کې وفات کیږي. ورته چې یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام ستا کور ته راننوتی، تا نفقه هغې ته پر ټیبل باندې ایښې وه او د هغې رنګ مبارک سرو سلو د هغې په رنګ کې غصه سوله، هغه برته وګرځېدی ویل حفصې تا پر ما باندې د چا ګمان کړی دی چې تا ما ته نفقه پر ټیبل ایښې؟ ورته تا ته د پیغمبر هغه ورځ نه ده در په یاد چې پیغمبر علیه صلات وسلام به یو لباس درلودی چې کله به خیرن سو هغه به یې پرېولی او حضرت بلال حبشي به دروازې ته نارې ولې الصلات الصلات. د پیغمبر علیه السلام سره به دومره لباس نه و چې هغې خپل پر ځان پیچلی وی لمانځه ته ور وتلی وی، هغې به د دغه لباس د وچوالي په انتظار کې ناست او ټوله صحابه به انتظار کوی او د پیغمبر علیه السلام سره به دومره لباس نه. ورته هغه ورځ دې په یاده چې ستاسو د ګرد کور بستره یو ټاټ و چې هغې به لاندې اورېدی، پیغمبر علیه السلام به پر پرېوتی، هغه ټاټ به یې سربیره پر ځان اړوی. ورته یو ځل تا ټاټ غبرګ اوار کړی و، پیغمبر علیه السلام چې سهار راکښېناستی مری درته ویلی حفصې دا زما ټاټ و بستره غبرګه مه اوروه، دا بستره ډېره پسته وه، د شپې په راکښېنستلو کې ما ته تکلیف راکوي. چې یو ټاټ د غبرګ اوار سلو د ویل چې د شپې زه راکښېنستم پسته بسترې سه سړی په اسانه نسي راکښېنستی، نو دې بسترې ما ته تکلیف راکوي. ورته هغه ورځ دې نه وه په یاد چې یو چا یو زنانې پیغمبر علیه السلام ته یو کپړه راواستوله، په هغې پیغمبر علیه السلام لنګ وهلی و او نوره کپړه د پیغمبر علیه السلام سره نه وه، د نورې کپړې په انتظار ولو او لمانځه ته ناوخته ورووتی چې بدن یې په پټ کړی وی. چې کله حضرت عمر حضرت حفصې ته هغه حالات پیش کو، حضرت عمر په ژړا، حضرت حفصه ورسره په ژړا سو. ورته یې حفصې موږ د درېیم ملګري د یو منزل مسافر یو او زموږ منزل آخرت دی او پیغمبر علیه السلام ډېره د مشقتونو ډکه زندگی تیره که منزل ته ورسېدی. ابو بکر هغه حالات پر ځان باندې تیر کو، هغې منزل ته ورسېدی. ورته زما دی په الله قسم زه به زندگی په مشقتونو کې تیروم چې د خپل ملګرو منزل ته ځان ورسوم، که زه د دنیا په راحتونو په لذتونو باندې اخته سم، داسې نه چې زما په منزل رسېدو کې بیا ماته مشکلات دي. زموږ بزرگانو د دنیا زهد، د دنیا سره زندگی، د دنیا د لذتونو سره، د دنیا د مال و دولت سره، د دنیا د شوق او د عشق سره په دې شکل باندې خپل ځان کاته. ځکه دنیا دا انسان د پاره یو قسم دوکه ده
او د دې دوکې معلومات الته سړی ته کیږي چې د قبر په کنده کې سړی کښېښول سي چې سترګې راروڼې سي چې هغه دنیا چې د کومې دنیا زلیونۍ او مغه څه سوه، په کومو زامنو قریبانو چې زه نازېدم هغه څه سو، په کومه زنانو په کوم سرایو په کوم مکان چې زه نازېدم هغه سرای کې څوک دی، هغه زنانه پر کومه ولاړه، زه پر کومه باندې راغلم. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې انسانانو ته وایي لا تغرنکم الحیات الدنیا، د دنیا په زندگی به نه دوکه کېږئ، ځکه دنیا ډیره عارضی ده او دنیا ډیره فانی ده او دنیا ډیره ژر ختمېدونکې ده او دنیا ډیره د ژر ختمېدو مرکز او محل بلل کېږي. زموږ بزرگانو کې حضرت سالم ابن عبدالله ابن عمر د حضرت عمر رضی الله عنه المسی، الله تعالی په خپل وخت کې ډیر لوی علم ورکړی او د خپل وخت د فقاهت لوی امام. یو ځل د بیت الله په طواف کې روان دی، د بنو امیه مشهور خلیفہ هشام ابن عبدالملک ابن مروان چې هغې ته ډیر لوی قدرت او ډیر لوی سلطنت یې په لاس کې، هغې پسې رالی په طواف کې د شاه باره یې داسې لاس پر باندې واچوی چې کله سلام و کلام سره وکړو، د سلام څخه وروسته هغه به راورته حضرت زه خو هم طواف له راغلی بیت الله له راغلی یم، که یو ضرورت وي زه ستا ضرورت پوره کولی شم، ته یو شی راسه وغواړه. سالم ابن عبدالله هشام ابن عبدالملک ته وایي یا هشام اتق الله، ای هشام د الله څخه وبېرېږه، د الله په حرم کې دننه د الله تعالی څخه بغیر د بل چا څخه سوال کول ما ته د دې څخه حیا راځي، زه د الله څخه ویریږم، ما ته د الله څخه شرم او حیا راځي چې د الله کور ته راغلی او د الله پر کور باندې راګرځم، د الله په کور کې دننه د بل چا څخه غواړم، نو ما ته پر دې باندې ډیره حیا ده، دا خبره دوباره ما ته مه کوه. هشام چې کله ځین روان سو چې طواف یې ختم کړي، د حرم څخه د باندې یو دروازه ورته ونیوله، چې کله سالم ابن عبدالله طواف ختم کړي د حرم پر دروازه ووته، هغې د حرم څخه د باندې باره تکیه کړي، باره ورته حضرت اوس خو د الله د کور سره راووتو، د الله د حرم سره راووتو، اوس یو سره څه وغواړه. سالم ابن عبدالله ورته هشام دنیا وغواړم که آخرت وغواړم، د دنیا یو شی در څه وغواړم که د آخرت یو شی در څه وغواړم؟ هغه ورته حضرت د آخرت خو ته لوی امام د آخرت به زما څه وغواړې، د دنیا یو شی را څه وغواړه. ته یې څه ورته وایي؟ والله ما سألته من يملكه فكيف من لا يملكه، ورته زما دی په الله قسم که دنیا ما دروسه د هغه ذات څخه غوښتې ده چې کوم ذات د دې دنیا مالک دی، فكيف من لا يملكه، غریب ستا سره څه دي، ستا څه به څنګه وغواړم، ته خو نه د دنیا مالک نه د دنیا څه در سره سته، نو ستا څه څنګه وغواړم؟ نو بس هغه ځای باندې هشام لا جواب سو او هغې پر خپله لار باندې ولاړی، سالم ابن عبدالله پر خپله لار باندې. زه دا وایم چې دنیا زندگی دا دوکه ده او الله تعالی دا د انسان دا امتحان اخیستلو دپاره پیدا کړې ده، خو د دې دوکې اندازه د دې دوکې معلومات هلته سړي ته کېږي چې دا دوه رمقه صادر دې سږمو ووځي او سړی د قبر توره کنده کې کښېښول سي، بیا سړي ته د دنیا دوکه ور معلومېږي چې ما زندگی په څه پسې تېره کړه، ولاړه پر څه باندې، هغې پر کوم طرف باندې ولاړه، زه پر کوم طرف باندې رالم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د معراج په سفر کې روان دی، نو اولنی چې دی پر کوم چا باندې پیش سلو، هغې دنیا ده چې په یو ډیر حسین شکل پیغمبر علیه السلام ته ښکاره سوه، لیکن چې کله پیغمبر علیه السلام هغې ته التفات و کتنه نه وکړه، نو دوباره په یو ډیر د بوډۍ زنانې په شکل ښکاره سوله چې هغه د هغه دنیا حقیقي چهره او حقیقي شکل و. چې کله د دې ځای ستیر سلو، روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو بوډا مخ ته رالی، هغه بوډا د یو طرف څخه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې آواز وکړي چې هغې ځان ته متوجه کړي، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې طرف ته نسو متوجه. بیا هغه بوډا د چپه طرفه سره رالی، بیا آواز ور باندې وکړي، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل سفر جاری وساتی. حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام دستي ورته د الله رسول دا در معلوم سو چې دا بوډا څوک دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته نه را معلومیږي، ورته د یو طرف ته چې کوم بوډا غږ در باندې وکړي دا د نصرانیت روح دی، او د بل طرف ته چې کوم بوډا غږ در باندې وکړي دا د یهودیت روح او مغز دی. ستا پر امت باندې الله تعالی ډېر رحم وکړي، هغې په دې وجه چې تا دې دواړو ته توجه التفات نه وکړي، که چیرې ته دې ته متوجه سوی وای د هغې د غږ جواب دې ورکړی وای، ستا امت به په نصرانیت او په یهودیت کې د غرقېدو سره مخامخ سوی. چې کله د هغې سم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تیر سو،
یو زورور مخلوق دی چې هغه د دې خولې څه اور غورځوي او چې څومره جنات ورسره دي هغه په دې اور باندې ولي او لاره خالي کوي او د پیغمبر علیه السلام مخ ته راغلی. حضرت جبرائیل علیه السلام دستی پیغمبر علیه السلام ته وایي تعوذ شروع کړه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیغمبر علیه السلام چې کله تعوذ شروع کړي هغه مخلوق د پیغمبر علیه السلام د مخه څه ووهته. حضرت جبرائیل علیه السلام ته د الله رسوله دا مخلوق څوک؟ پیغمبر علیه السلام ته معلومات راته نشته. حضرت جبرائیل علیه السلام ته دا ابلیس او شیطان و چې ابو الجنات دی، چې د ټولو جناتو سربراه دی او پلار دی او د هغې څخه ستا امت ځان خلاصولی په تعوذ باندې سي او د هغې د مکرو د فریبه څخه ستا امت هغې هلته خلاصېږي چې د ځان دپاره تعوذ معمول وګرځوي چې همیشه د شیطان وسوسه راله، همیشه د شیطان سوچ رالی، همیشه د شیطان د طرفه حمله راله، بیا به دی تعوذ وایي. پیغمبر علیه السلام به تعوذ ډیر وایي چې کله قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رالی دې ته معوذتین ویل کېدل، بیا به پیغمبر علیه السلام په معوذتینو باندې پناه غوښته چې کله به پر انسان باندې د شیطان د طرفه وسوسه راله. شیطان ډیر ظالم مخلوق دی، د شیطان د انسان د زندګۍ سره ډیر نږدې تعلق دی، ځکه پیغمبر علیه السلام وایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم. شیطان د انسان په رګو کې پر دې وینه کې ورسره ځي. شیطان څه کار کوي؟ شیطان انسان ته ګناه ښایسته کړي، شیطان انسان ته ګناه خوږه کړي، شیطان انسان ته ګناه اسانه کړي بس. او شیطان انسان ته په ګناه کې حکمتونه پیدا کړي، د ګناه د جواز لارې ورته لټوي، په ذهن کې دا ورکړي چې شاید دا به په دې وجه راته جایز وي، دا به درته سپکه کړي، درته اسانه کړي، درته روایه کړي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې شیطان د انسان داسې دشمن دی چې نه د انسان ژړا قبلوي، نه د انسان عجز او زاری قبلوي، نه د انسان سپارش قبلوي او نه د یو چا شفاعت اوري چې در څو پورې انسان په ګناه کې مبتلا نه کړي، در هغې وخته پورې انسان نه پرېږدي. چې کله د دې څه تیر سو، پیغمبر علیه السلام وایي لما اسری بی الی السما، چې کله الله تعالی زه په لیلة المعراج کې اسمان ته پورته کولم، رأیت اقواما لهم اظفار من نحاس، یو څه خلک مې ولیدو د هغې دا نوکان د اوسپنې و د سره پوڅه و، یخمشون بها وجوههم و صدورهم، په دې باندې دا د مخانو د سینو غوښې کولې او په ډېر سخت حالت کې وایي فقلت من هؤلاء یا جبریل، ما د حضرت جبریل څخه پوښتنه وکړه چې دا خلک څوک دي؟ درات هؤلاء قوم یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، ول دا هغه خلک دي چې هغې په دنیا کې د خلکو غوښې خوړلې او په دنیا کې د خلکو عزتونه خرابول او په دنیا کې په خپلو مجلسو کې د خلکو غیبتونه کول. دا هغه بدترین خلک دي چې الله تعالی دلته په دې سزا باندې در قیامته پورې اخته کړي دي او بیا به حساب و کتاب الله تعالی د دوی سره په قیامت کې اخی، بیا به نور سزا په جهنم کې ورکړي. دا څوک دي؟ دا هغه خلک دي چې د مسلمانانو غیبت کوي. یو صحابي د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کوي یا رسول الله مل غیبه، غیبت څه ته وایي؟ پیغمبر علیه السلام وایي ان تذکر اخاک بما تکره، چې ته د یو ورور ذکر په داسې شام باندې وکړي چې پر هغې بده لګېږي، هغې زړه دا وغواړي چې کاش کې په پلانکي مجلس کې زما دغه ذکر نه وایي. هغه صحابي ورته د الله رسوله ان کان فی اخی ما اقول، که زما په ورور کې دغه مرض و، ما ول دی غل دی، غلاوې کولې، ما ول دی بد اخلاقه دی، بد اخلاقه و. پیغمبر علیه السلام ورته فذلک الغیبه، غیبت وایي دغت، و الا فقط بهته، که چیرې په هغې کې هغه مرض نه ولو تا د ځانه پسې ویل، بیا خو بهتان دی، د غومره دو چنده ګناه ده لکه غیبت. و سړی چې خپلو مجلسو باندې نظر واچوي او پر خپلو حالاتو باندې د انسان عقل ورته حیران سي چې په څنګه مجلسو کې که د عوامو مجلسونه دي، که د خواصو مجلسونه دي، که د یوې درجې، که د یوې شعبې خلک دي، که د بلې شعبې خلک دي، د هغې ټولو مجلسو ته دې مرض ځان نه ایستلی دی. بعضې خلک غیبت ځان ته روا کوي، بره درته وایي چې ته ورته دا غیبت دی، وایي زه خو مخامخ هم ورته ویلی سم. ګوره که ته مخامخ ورته ویلی سې که نسې ورته ویلی، که په ده کې دغه ګناه سته که نسته چې پشاله دې په مجلس کې پسې وکړه، دا غیبت دی، دا ګناه کبیره ده او دا د ټولو ګناهو څخه بدترینه ګناه ده. غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې شراب خوري، غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې زنا کوي، غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې ډاکه اچوي، او غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې یو بدکاره عمل کوي.
ځکه غیبت هم په نص قطعي باندې ثابت دي، دا ګناه هم په نص قطعي، دا ټول په قرآن ثابت دي. لیکن په دې کې غیبت د هغې څه ډېر بدترین په دې وجه دی چې غیبت د حقوق الله او عبادو څه دی. د نورو ګناهګانو شرابي که په دې خپل مزاج کې صرف پښیماني وکړي الله تعالی یې وربخښي، لیکن غیبت چې د کم چا د غیبت کړی دی چې د هغې څه معافي نه وغواړي تر هغې وخته پورې نه بخښل کېږي. او غیبت څومره سخترینه ده. پیغمبر علیه صلات وسلام صحابو ته وایي سود څومره ګناه ده، ته د ګناهو مجموعه ده. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته د سود ادنا درجه دا رقم ده، نعوذ بالله لکه سړی چې د خپلې مور سره زنا کوي. د هغې څه وروسته ورته د ټوله سود بدترین سود در وښیم چې د سود در ټولو هغه لوړه درجه سود دی، هغه دا دی چې سړی د مسلمان غیبت کوي او د مسلمان عزت ور خرابوي او د مسلمان بیکاره ذکر په یو مجلس کې کوي. ورته دا د سود د ټولو څخه هغه لوړه درجه یې دغه ده. اوس تاسو دې ته اندازه ولګوئ چې کښته درجه یې نعوذ بالله د مور سره د زنا په مثل او د ټولو څخه لوړه درجه یې دا ده چې سړی د مسلمان غیبت کوي. په دې وجه باندې د غیبت سزام کتل او غیبت د الله تعالی په نافرمانیو کې ډېره بدترینه نافرماني ده. لیکن زه دا وایم چې شریعت د انسان دپاره عجیبه د فطرت دین دی. بعضې کارونه داسې دي چې په هغې کې ظاهرا غیبت دی، لیکن په شریعت کې هغې ته غیبت نه ویل کېږي، ځکه شریعت الله تعالی د انسان پر فطرت باندې برابر پیدا کړی دی او په فطرت کې چې د کوم شي ضرورت دی الله تعالی هغه د ګناه څخه مستثنا کړي دي. یو سړی دی یو کار کوي، د هغې د کار په وجه باندې بل مسلمان ته مشقت او تکلیف رسیږي. اوس ته که چیرې هغه مسلمان ته د دې سړي دغه بیکاره عمل نه کې ورښکاره، نو دا اندېښنه ده چې هغه سړی به په مشقت او تکلیف کې مبتلا سي. نو په دې وخت کې د دې سړي دا بد صفت و هغه سړي ته ښکاره کول که څه هم ظاهرا غیبت دی لیکن ګناه نه لري. او پیغمبر علیه صلات وسلام په خپله دا عمل کړی دی. حضرت عایشه مبارکه ناسته ده، یو سړی را روان دی، پیغمبر علیه صلات وسلام حضرت عایشې ته وایي بئس اخو العشیره، دا د خپلې قبیلې در ټولو بدترین انسان دی. حضرت عایشه مبارکه ډېره سره ټوله په عزت کې کښېنستله. چې کله هغه سړی رالی پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې سره ډېر مدارات وکړي، کښته پورته ښه وضعیت. چې کله هغه سړی رخصت کوي پیغمبر علیه السلام ته حضرت عایشه وایي د الله رسوله تا ول د ټولې قبیلې بدترین انسان دی لیکن دومره ښه وضعیت. پیغمبر علیه السلام وایي د انسان د بدی لویه بدي دا ده چې خلک د هغې د شر څخه د حفاظت لپاره په اسانه طریقه رخصت کوي. خلک یې در ځان تېروي په دې نیت باندې چې یاره سبا په شر کې اخته نه سه. اوس دې مسله کې چې هغه سړی را روان دی پیغمبر علیه السلام حضرت عایشې مبارکې ته وایي دا د قبیلې بدترین سړی دی. د دې معنا دا چې پیغمبر علیه السلام د دې سړي غیبت وکړي او غیبت ګناه ده، لیکن ظاهرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه ځای د غیبت دا مستثنا او جلا په دی وجه دی چې دا ګناه نه بلل کیږي چې حضرت عایشه مبارکه هغه ناسته د پیغمبر علیه السلام وای داسې نه د هغه سړي سه حضرت عایشه مبارکې ته یو تکلیف ونه رسیږي. نو په دی وجه باندې حضرت عایشه مبارکې ته د هغه سړي ذکر وکړي چې دا به ناسته په احتیاط کې وکړي او چې درڅو پر هغه سړی در موږ تیریږي دا به خپل ژوند په احتیاط کې تیر کړي چې سبا د هغه سړي په وجه دا په یو مشکل او په یو مصیبت کې مبتلا نشي. زه خو دا وایم چې بعضې ځایو کې غیبت کول واجب دي. ګس یو سړی د بل چا د قتل پلان برابروي او بد عمله انسان دی د هغې باندې د غلا پلان برابروي او د هغې د قتل پلان برابروي. اوس ته به د دې قاتل او د دې بد عمله انسان ذکر هغه چاته نه کوي په دې خاطر چې غیبت یې دی نه، بلکې هغې ته ذکر کول د واجب عمل دی چې هغې د دې د مشقت څخه خلاص شي. یو حدیث کې راځي لا غیبت لفاسق ولا مجاهر، د فاسق او د مجاهر غیبت نه دی. څه معنا؟ بعضې خلک د دې مطلب یو رقم بیانوي لیکن هغه صحیح مطلب نه وي. هغه وایي چې یو سړی فسق کوي ښکاره ګناهګاره دی د هغې غیبت روا دی. نه، فاسق سړی چې کومه ګناه کوي دا دوه رقمه کوي. بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه سړی علی الاعلان کوي د ټولو خلکو په مخ کې کوي د هیچا څه نه پټوي. یو سړی شرابي دی هغې شراب ښکاره خوري د هیچا څه نه پټوي او ټوله دنیا هم په خبره ده او د ټولې دنیا و مخ ته کوي. نو که سبا په یو مجلس کې ته د شرابو ذکر وکړي پر ده باندې بده نه لګېږي ځکه دی هسې هم د خلکو څه نه پټوي، نو دا غیبت د دې فاسق جایز دی. لیکن که یو سړی ګناهګاره دی او هغې کوشش دا کوي چې زما ګناه د چا په مخ کې نه شي ښکاره، هغې د خلکو مخ ته نه ښکاره کوي، هغې خپله ګناه پټه کوي،
نو په دې وخت کې که چیرې د هغې ګناه ته د خلکو مخ ته ښکاره کوي دا غیبت بلل کېږي دا ناروا عمل بلل کېږي ځکه هغوی دا کوشش کوي چې زما ګناه د چا مخ ته ښکاره نه سي د حضرت عبدالله ابن عمر په مجلس کې یو چا د حجاج ابن یوسف غیبت وکړي حضرت عبدالله ابن عمر دستي راوګرځوی ور سړی حجاج ابن یوسف که د ټولې دنیا لوی قاتل دی نو هغې ته که د انسانانو قتلونه روا دي نو د قیامت په میدان کې هغې که ځان ته د انسانانو قتلونه روا بولي د قیامت په میدان کې که د هغې د ذمې څه د قتلونو سزا اخیستل کېږي ستا د ذمې څه د هغې د غیبت سزا اخیستل کېږي یا یو سړی د ظالم دی د ظلم تذکره د چا کوي یو سړی دی د هغې کور ته غله ور واوښت نو اوس به سار دی خلکو ته دا قصه نه کوي ولې دا غیبت دی نه دې کې مسله دا ده که هغه څوک د ده د ظلم تدارک کولی سي کې نشي کولی دی د دې خپل مظلومیت ذکر کولی سي او دا غیبت نه بلل کېږي چې کوم څوک یې تدارک کولی سي لکه دی حکومت ته دا خبره ښکاره کړي حکومت د ده د مظلومیت تدارک کولی سي یا د کلي خلک دله پوښتنې له راځي دی خپل ذکر ورته کولی سي چې پلانکي زما سره دا ظلم وکړي پلانکي دا ظلم را سره وکړي که څه هغه خلک د ده د دې مظلومیت تدارک نشي کولی نو ځکه الله تعالی وایي لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم د چا ګناه ښکاره کول او د چا بیکاره ذکر کول دا هیڅ چاته جایز نه دی الا من ظلم که سړی مظلوم سو مظلوم خپل مظلومیت ښکاره کولی شي نو دې سفر کې د پیغمبر علیه صلات وسلام د معراج دغه خلک پر پیغمبر علیه السلام پیر سو د هغې سزا دغه وه او هغوی کم عمل کوئ هغوی د غیبت عمل کوئ اوس وروسته سفر کې پیغمبر علیه السلام کم عجایبات لیدلی دي نو که را روانه جمعه کې څه وخت د هغې متعلق تذکره کوو الله دې دا مذاکره قبوله کړي